په خپرونه کې را سره د عمومي داخله ناروغیو پیاوړی متخصص ډاکټر صاحب نجیب الله انورزی میلمه دی. ډاکټر صاحب محترم، په خپرونه کې هرکلی درته په خیر راغلی زموږ خپرونې ته. کور مو ودان، ډېره مننه د تاسو څخه مننه، ستاسو د مشرتابه څخه مننه چې یو ځل بیا مو دعوت راکړو تر څو ستاسو د سکرین د لارې خپل هیوادوالو ته د معدې او د هضمي سیستم د ناروغۍ په اړه مفصل معلومات. ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. د ټولو لیدونکو ته بهتره معلومه ده چې تاسو د معدې پیاوړی متخصص یاست او د معدې په ناروغیو کې کافي تجربه لرئ. ناروغانو ته ډیرې درملنه تاسو د معدې په برخه کې کوئ. راځو په همدې باندې چې تاسو لیدونکو ته د معدې د هضمي سیستم یا د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي چې کومه وده په هغې لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا کوم ډول ناروغي ده. ډیره مننه. دغه په صورت عموم که چېرته ووایم د هضمي سیستم خونریزي موږ په دوه کټګورۍ باندې تقسیموو. البته د اناټومیک موقعیت له نظره د هضمي سیستم خونریزي په دوه عمده ګروپونو تقسیمیږي چې یو د هضمي سیستم د پورتنۍ برخې خونریزي وي او یو ته د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي وي. هغه خونریزي چې د هغې موقعیت د لیګامنټس تریز څخه پورته وي دا د اپر جی بلیډنګ یا د هضمي سیستم د پورتنۍ برخې د خونریزي په نوم سره یادیږي. او هغه خونریزي یا هغه وینه بهیدنه چې هغې موقعیت د لیګامنټ تریز څخه ښکته موقعیت ولري، موقعیت له نظره دغه د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي وایي. موږ نننۍ موضوع او نننۍ ټول ټکي په همدې باندې راڅرخي چې موږ د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې په خونریزۍ باندې خبرې وکړو چې کوم علتونه دي چې په یو ناروغ کې د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي منځته راوړي. د ده په اسبابو باندې موږ مفصل ډول باندې رڼا واچوو. خو په هر صورت هر کله چې یو ناروغ موږ ته کلینیک ته مراجعه کوي او هغه د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي ولري، معمولا په دغه ناروغانو کې په 0% پیښو کې 0% پیښو کې په دې ناروغانو کې اورتوسټیټیک سټیټ موجودي یا اورتوسټیټیک هایپوټنشن ناروغان مراجعه کوي. په 40% پیښو کې دغه ناروغان د وینې اخیستو ته زمینه سازي کوي، یعنی بلډ ترانسفیوژن ته ضرورت پیدا کوي. او 4% په دغه ناروغانو کې مورټیلیټي ریټ، یعنی ممکن که چیرته یو شخص د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي ولري نو په راتلونکي کې به ممکن د ده په مرګ باندې پای ته ورسیږي. او په 15% پیښو کې امکان د دې شته چې دغه خونریزي چې د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې څخه منشا اخیستې ده په سپنټانیس شکل باندې یا خود به خودي شکل باندې وینه خپله ودرېږي. دا اکثرا د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي چې پیدا کیږي معمولا دا د هیماتوچیزیا په شکل باندې ښکاره کیږي. معنا دا ده چې په یو شخص کې روښانه وینه چې د هغې والیوم او مقدار ډیر زیات وسي حتی تر 0 سي پورې ورسیږي، دغه حادثې ته موږ هیماتوچیزیا وایو چې په 95% پیښو کې د هیماتوچیزیا سبب خپله د کولون څخه وي، یعنی سبب به په کولون کې موجود دی. د هضمي سیستم په هغه پراخه برخه کې به افت موجود دی. دغه افت د وجې نه به ناروغ د غایطه موادو سره یا بدون د غایطه موادو څخه ناروغ د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې څخه دوامدار شکل باندې یو روښانه وینه، یو صفا وینه، یو برایټ کلر لرونکې وینه د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې څخه جاری کیږي چې دا معمولا اساسي منشأ به په کولون کې اوسي. ممکن یو پر 3 پیښو کې داسې حادثه منځته راځي چې دغه خونریزۍ موقعیت به د هضمي سیستم په پورتنۍ برخه کې موجود وي، مګر د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې څخه به خونریزي روانه وي. اساسي موقعیت د هضمي سیستم یا د لیګامنټ تریز څخه پورته موقعیت لري، مګر ناروغان تا ته مراجعه کوي په لوور جی بلیډنګ کې یا د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي کې تا ته مراجعه کوي. نو دا هغه خبرې دي چې د یو هضمي سیستم ناروغ ورسره مخامخ کیږي. دا چې د دغې خونریزۍ وجه څه ده، سبب څه دی، په ده باندې باید موږ پوه شو چې ولې د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي پیدا کیږي. موږ د اسبابو له نظره که چېرته وګورو د هضمي سیستم خونریزي یا د ښکتنۍ هضمي سیستم خونریزي په دوه عمده ګروپونو باندې تقسیموو. هغه اشخاص چې د هغوی عمر د 50 کالو څخه ښکته اوسي په دې کې اسباب جدا دي، او هغه اشخاص چې د هغوی عمر د 50 څخه پورته وي په هغوی کې اسباب جدا دي. هغه اشخاص چې د هغوی عمر د 50 څخه ښکته اوسي یعنی په دې معنی چې نوموړی شخص ځوان دی، نو که چېرته په ځوانانو کې معمول سبب انوریکټل ډیزیز دی یا آی بی ډي ګانې دي یا انفیکشس کولایټس دی یا د انتان د وجه نه کولون التهابي شوی دی یا خپله د ریکټم مقدي او د ریکټم ناروغۍ دي چې هغه د دې سبب کیږي چې په ناروغ کې خونریزي پیدا کړي د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې، او یا هم آی بی ډي یا انفلامټوري باول ډیزیز په نوم سره یادیږي چې دې کې موږ معمولا 2 ناروغۍ شاملو چې یو د کرونز ډیزیز په نوم سره یادیږي او بل د السریټیو کولایټس په نوم سره یادیږي. معمول سبب په دغه ځوانانو کې چې عمر د 50 نه ښکته په آی بی ډي کې السریټیو کولایټس دی. معمولا په ځوانانو کې دا شی پیدا کیږي، ولې هغه اشخاص هغه ناروغان چې د هغوی عمر د 50 څخه بره اوسي په هغوی کې اسباب
بیا د هغه اشخاصو په نسبت باندې چې عمر متفاوت دی فرق کوي. په دې کې ممکن حالات خطرناک وسی، په دې کې ممکن ناروغي خطرناکې وسی چې د هغې له جملې څخه یو هم ډایورټیکولوسس دی. که چیرته شخص په ډایورټیکولوسس باندې اخته وسی، ممکن په دغه شخص کې د 50 کلنۍ څخه وروسته په ناروغ کې اعراض و علایم راښکاره شي. یا یو شخص دی چې په نیوپلازم باندې اخته دی، په سرطاني حادثاتو باندې اخته دی. یعنی که چیرته یو شخص موږ ته د 50 کالو عمر لرونکو د پورته عمر کې موږ ته مراجعه کوي او په لوړ جی بلیډنګ کې د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي کې موږ ته مراجعه کوي، نو موږ باید فکر دې ته وکړو چې ممکن په دغه سن سال کې کومه سرطاني حادثه پیدا شوې اوسي، یا هم انجیو اکټیسس په نوم سره یا انجیو ډسپلازیا په نوم سره خپل د وسکولر افات دي، دغه وسکولر لیژن له کبله ممکن ناروغ په لوړ جی بلیډنګ باندې اخته شوی اوسي. او څلورم عمده سبب اسکیمیک کولایټس دی چې دا هم په زړښت کې یا په هغه اشخاصو کې چې د هغوی عمر د 50 کالو څخه بره اوسي، په دوی کې د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي منځته راځي. موږ دغه ناروغان کولی شو د اسبابو له نظر ارزیابي کړو. دا ډیره ضروري خبره ده. یو شخص چې د هغه عمر د 50 کالو څخه بره اوسي، که چیرته په ده کې ډایورټیکولوسس موجود وي، په ډایورټیکل باندې اخته شوی اوسي، یا د ډایورټیکولوسس ناروغي ولري، په دې کې ځان ته اوصاف دي. دا د لوړ جی بلیډنګ 3 الی 5% پیښې جوړوي. خو تر ټولو کامن سبب هغه اشخاصو کې چې عمر د 50 کالو څخه بره اوسي، په دې کې کامن سبب دی 50% پیښې دا جوړوي. راځو ډاکټر صاحب بیا هم دې ته چې د نورو ناروغیو سره د دې تشخیصي تفریقي څنګه کولی شو؟ ما مخکې ذکر کړل چې د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې خونریزي یو کمپلیکس دی. معنا د کمپلیکس نه دا ده چې د مختلفو ناروغیو په بیس کې منځته راځي. باید دغه ناروغي چې ما مخکې ذکر کړل چې 8 ناروغۍ وي، دغه ناروغۍ باید په خپل منځ کې یو د بل څخه جلا کړو. که عمر د 50 نه ښکته هغه ناروغۍ ته باید فکر وکړو چې 3 کامن ناروغۍ وي، او که د عمر د 50 څخه پورته وي باید دې ناروغۍ ته فکر وکړو. دا چې د هضمي سیستم د خونریزي د کومې ناروغۍ په بیس کې رامنځته راغلی ده، دا لا معلومه نه وي. د دې لپاره بهتره خبره دا ده چې موږ ارزیابي د ناروغ وکړو. ارزیابي د ناروغ په څه باندې کول؟ په معایناتو باندې کیږي. که موږ ته ناروغ مراجعه کوي د هضمي سیستم د ښکتنۍ برخې په خونریزۍ کې، د دغه ناروغانو کلینیک تقریبا سره ورته دی، یا دغه ټولو ناروغۍ کلینیک یو ډول دی، خو ډاکټر به په تاریخچه باندې ډېر زیات فوکس کوي او زیات فشار به په تاریخچه باندې چې فزیکي معاینه باندې او ترڅنګ ناروغ ته لابراتواري معاینات توصیه کوي. که ناروغ موږ ته راځي په لوړ جی بلیډنګ کې هیماتومیسس چې د هضمي سیستم د پورتنۍ برخې څخه د کانګو سره وینه راځي، یا میلینا کې مراجعه کوي، او یا هم هیماتوچیزیا کې مراجعه کوي، موږ باید دغه ناروغۍ چې د عمر مطابق وي کټګوري کړو. که عمر د 50 نه ښکته هغې ناروغۍ ته فکر کوو، که چیرته عمر د 50 نه بره بیا د 4 ناروغۍ ته فکر کوو. ترڅنګ ناروغ ته باید معاینات توصیه کوو چې د هغې معایناتو له جملې څخه تر ټولو اولینه ضروري خبره دا ده چې باید د هضمي سیستم د برنۍ برخې خونریزي باید موږ رد کړو. دا معنی ناروغ ته باید انجیوټیوب تیر کړو. که چیرته یو ناروغ هیماتوچیزیا ولري، میلینا ولري، باید د هضمي سیستم برنۍ برخه موږ یو ځل چک کړو. انجیوټیوب تیرو، که چیرته انجیوټیوب کې وینه راغله، نو وایو چې دغه منشأ د هضمي سیستم برنۍ برخې څخه منشأ اخلي. ځکه ما مخکې ذکر کړل چې یو پر 3 پیښو کې د ښکتنۍ برخې د هضمي سیستم خونریزي د پورتنۍ برخې څخه منشأ اخلي. دویم اساسي معنی دا چې ناروغ ته باید انډوسکوپي توصیه شي. کله چې ناروغ ته انډوسکوپي توصیه شوه، برنۍ برخه کتل کیږي، برنۍ قسمت کتل کیږي، او د هغه نه وروسته چې کله هغه رد شو، بیا موږ سوچ کوو چې ناروغ د هضمي سیستم په ښکتنۍ برخې خونریزي باندې مصاب وي. که چیرته هغه رد شوه، ترڅنګ ضروري خبره دا ده چې موږ ډي ډي ایکس وکړلی شو، انوسکوپي او سیګمویدوسکوپي ده. دغه ناروغانو ته توصیه کوو چې خپله د ریکټم اولنۍ برخې، سیګموید برخه، ریکټم او انال کانال باید موږ ټول چک کړو چې آیا ناروغي د دې څخه منشأ اخیستې او که نه. که چیرته د خونریزۍ مقدار کم اوسي، په کم اندازه باندې خونریزي اوسي، نو همدغه کفایت کوي چې موږ ته سیګمویدوسکوپي توصیه کوو ناروغ ته، او یا انوسکوپي توصیه کوو، خصوصا په هغه ناروغانو کې چې د هغوی عمر د 45 کالو څخه کم اوسي. که چیرته منشأ موږ پیدا کړله او منشأ په دغه قسمتونو کې وه، نو تداوی لپاره بیا لازم پلانونه جوړولی شو. که چیرته د ناروغ عمر د 45 کالو څخه زیات اوسي او ترڅنګ ناروغ کم خونه شوی اوسي او دوامداره یا پرزیسټنټ شکل باندې دوامداره خونریزي ولري، او یا د خونریزي مقدار زیات اوسي، نو یوازې په سیګمویدوسکوپي او انوسکوپي باندې کفایت نه کوو، ناروغ ته کولونسکوپي توصیه کوو تر څو مکمل چوکاټ د کولون وګورو، او تر څو کولون نه موږ معلومات پیدا کړو چې سبب څه شی دی. نو سببي تداوي به کوو او سبب پسې به ځو، تشخیص پسې به ځو. کله تشخیص وشو، بیا تداوي اسانه ده. د دې ترڅنګ ناروغ ته موږ کولی شو که چیرته بیا هم موږ د کولونسکوپي په واسطه باندې هم ونه توانېدلو چې موږ دغه ناروغۍ تشخیص وکړو. د سمال انټسټین نه کله کله خونریزي منشأ اخلي، هغې ته کولی شو کپسول انډوسکوپي وکړو او کپسول کولونسکوپي ناروغ توصیه کړو. د هغې د مخې کولی شو چې افت پیدا کړو او د افت تداوي وکړو، او یا هم که چیرته بیا هم پیدا نه شي، انجیوګرافي تر ټولو ښه معاینه ده، هغه هم ناروغ ته کولی شو توصیه کړو. بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. راځو په آخر کې زموږ او ستاسې په ټولنه کې د پرهیز هم ډېر یو غټ دغه ده چې دا کوم پرهیز باید د ناروغۍ دپاره وکړو چې تر څو د معدې په ناروغیو باندې مبتلا نه شو؟ ډېره مهمه پوښتنه همدا ده
چون موضوع په لوور جی بلیډینګ د په لوور جی بلیډینګ کې هم دغه توصیه کوم په اپر جی بلیډینګ ناروغانو کې د معدې په ناروغانو کې هم توصیه کوم هغه اشخاص چې هغوی د درد دواګانې اخلي هغه اشخاص چې هغوی د اسپرین څخه استفاده کوي هغه اشخاص چې هغوی نن اسپرین انټي پلاټلیټ څخه استفاده کوي دغه ناروغان های ریسک دي د لوور جی بلیډینګ لپاره دوی د کوشش کوي چې ضرورت نه بي ضرورت دغه دواګانو څخه اجتناب وکړي هغه اشخاص چې هغوی د معدې په نورو ناروغۍ باندې یا د برني قسمت په افاتو باندې اخته دوی هم د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي د مسالجات څخه د زیات استفاده نه کوي د ډېر ډوډۍ خوراک څخه د استفاده نه کوي د ډېر غوړینو مواد څخه د استفاده نه کوي او ترڅنګ د ډېرو خوږو څخه استفاده نه کوي او ډوډۍ که چیرته خوري کمه وخوري فزیکي فعالیت زیات وکړي وزن ضایع کړي انشاءالله په د معدې په افاتو به هم نه اخته کېږي او دوی به تل د عمر دپاره د روغ صحت خاوندان بلې ډېره مننه ډاکټر صاحب نجیب الله انورزی چې راغلی د معدې د ښکتنۍ برخې د خونریزۍ په اړه مو لیدونکو ته معلومات ورکړه په راتلونکي خپرونو کې به تاسو ته بیا هم چانس درکوو چې تر څو په دغسې مهمو مسلو باندې لیدونکو ته معلومات ورکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ کور مباد خوشحاله اوسئ دروغ ژوند طبي خپرونه نن په همدې ځای باندې پای ته رسوو تر راتلونکي خپرونې پورې ما ډاکټر شکیل یوسفزي ته اجازه راکړئ د الله په امان ښه وخت ولرئ